ای زما مسلمان رورا په والله العظیم چې د محمد رسول الله یو سنت قیمتي دی د دې سنت د مخالفت د وجې خپل عاقبت او خپل انجام ته تیار اوسه که د محمد رسول الله د مخالفت نه منع نشوي الله سبحانه وتعالی به دې ورېده دنیا دام تبه او برباد کې او په آخرت کې به هم دی الله وشرموي. موږ ډېر مسلمانان داسې وکتل چې امین ته به د مچانو شړل او د کوترو الوزول ویل په والله العظیم چې موږ واورېدل چې د هغوی په لاسونو کې الله سبحانه وتعالی چینجي کړي دي په نسلونو کې الله داسې بچي پیدا کړي چې یو لاس به و او یو به نه و که چا امین پسې خندا کړې ده الله سبحانه وتعالی د هغه اواز سلب کړی دی. یو عالم واقعه کوله وای ما دا مسله بیان کړه چې د محمد رسول الله سنت دي چې یره دا سب کې خپل خپې سره میلاو شي و یو کس ورپسې خندا وکړه چې دا څنګه سنت دی په دې کې فایده څه ده وای ما ورته ویلي چې د الله رسول فرمایي چې شیطان د انسان د قدمونو په منځ کې داسې تیریږي راتیریږي او چې کله سړی دا میلاو کړي نو هغه شیطان ته لاره بنده شي نو هغه خندا وکړه وای خنه شیطان دومره کمقل دی چې زما استاد خپو په منځ کې تیریږي او دا ته چې خپه دی بل سره ولګي دا لاندې څونه ځای پاتې کېږي په دې شیطان نشي تیریږي او حال دا چې دا خو د ذلت ځای دی که نه شیطان خو دا بده ګڼي چې دا د ذلت په ځای باندې تیر شي وایي په دې پسې داسې خندا وکړه وایي زما په دې زړه کې سم درد پیدا شو چې الله خو دې راونیسه په دې عمل باندې تا د محمد رسول الله دا سنتو ته دومره سپک وګته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث می درته بیان کړ داغه سنت می درته بیان کړ تا ته دومره سپک ښکاره شو چې خندا دې ورپسې وکړه وایي لږه ورځې پس چې ګورم هغه سړي اکسیډنټ کړی و وایي زه هسپتال ته ورغلم په داسې حالت کې پروت و چې لاندې خپو نه شل وختو کار نه کول وایي زه هغه سره ناست وم ما یې تپوس کو خو ما ته د هغه دا خبر را یاده شوه چې شیطان وایي دومره کمزوری شو چې لاندې نشي وتی او د خپو په منځ کې وځي وایي ما وویلې چې دا د محمد رسول الله د سنتو سزا تعالی الله درکړي. سید ابن مسیب رحمه الله په باره کې راځي دا جومات کې ناستو یو کس راننوته چې ویې کتل په دغه ټیم کې مؤذن اذان شروع کړو. د محمد رسول الله سنت داسې دي چې کله مؤذن په جومات کې اذان شروع کړي او څوک په جومات کې د دوی دپاره بار وتل بل ځای ته تګ دا جایز نه دی. ها که چېرته اشد ضرورت وي نو په هغه صورت کې بیا جایز دی ځکه اذان در باندې وشو په اذان کې وویلی شو چې کامیابۍ ته راشئ مونځ ته راشئ او ته د جومات نه روانې بار سي. دا د محمد رسول الله سنت دی چې په جومات کې وي او اذان در باندې وشو بیا به د جومات نه بار نه وځي. و یو کس راغلی سید ابن مسیب رحمه الله خواته او ورته ویلي چې په ماته بار ملګري ولاړ دی او زه ځمه درنه او د عمرې په سفر باندې روان یم. هغه ورته ویلې چې اوس اذان وشو او د الله رسول وایي چې اذان وشي بیا د جومات نه بار مه وځئ. وایي ما ته ملګري انتظار کوي هغوی په تمه دي زه روان یم عمرې ته. وایي ما ورته د رسول الله حدیث ویل او هغه خپله خبره را مخې ته کړه وایي ایسته د جومات نه بار ووت. سید ابن مسیب رحمه الله په مغه ځای باندې ولاړو چې خبر راغلی هغه سړی د اوښ نه را پرېوتل د سورلۍ نه را پرېوتل او خپې ماته شو. ډېر واقعات په دې باب کې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون. تاسو چې کله وده کېږئ نو دا اور په دې خپلو کورونو کې دا بل مه پرېږدئ دا مړ کوئ. یو کس را ولګېدل هغه وده کېدل او بس دا اور یې بل پرېخوست نو الله سبحانه وتعالی هوا را ولېږله او د دې هوا د وجې دا اور داسې وخوځېده نو الله سبحانه وتعالی د هغه اور د وجې چې د محمد رسول الله مخالفت پکې وشو د الله رسول وایي چې د شپې وده کېږئ اور بندوئ مړ کوئ دې سړي بند نه کړه نو الله سبحانه وتعالی د محمد رسول الله د سنتو د مخالفت د وجې سره د کور او سره د بچو وسېدل په کور کې. زما محترمو دا د ژمي موسم دی زمونږ ډېر مسلمانان په دغه اوقاتو کې دا د شپې په کورونو او په کمرو کې ورونه لګوي او بیا د شپې غافله د دې نه پراته هېڅ پته ورته نشته دی چې یاره د الله رسول به هم داسې ویلي. تاسو ته ما ویلي چې محمد رسول الله موږ ته داسې دین پرېښی دی او د الله رسول د دې دین تبلیغ داسې کړی دی او په داسې حالت کې راته پرېښی دی چې لیلها کنهارها چې د دې شپه هم
د ورځې په شان روښانه ده دومره صافه او واضح راته پرېښی دی د هر څه په باره کې رسول الله موږ ته سنت را کړي دي که زما استاد زندګۍ کومه پهلو راسپړي په هغې کې سنت موجود دي که غم راسپړي که خادي راسپړي که سملاستل وی که پاڅېدل وی که روټۍ خوراک وی که قضای حاجت وی که کاروبار وی په هر پهلو کې د محمد رسول الله کامل سنت موږ ته متوجه دي او موږ ته را کړي د الله رسول فرمایي دا اور ستاسو دشمن دی که تاسو د شپې وده کېږئ دا بندوئ زمونږ ډېر مسلمانان اور ولګئ او دا ورته پته هم ده چې د الله رسول ویلي چې دا بندوئ بیا هم نه بندوئ ډېر واقعات به تاسو په دې ژمي کې اورئ چې پلانکي ځای کې کور باندې اور ولګېدل او پلانکي ځای کې کور کې اور ولګېدل او ټول خلک پکې وسوځېدل اورئ که نه اورئ اخبار راواخلئ خبرونو کې وګورئ هره ورځ واقعه راځي دا د څه د وجې د محمد رسول الله د سنتو د مخالفت د وجې